بسم الله الرحمن الرحیم. ستړي مشئ، ورځ مو نیکمرغه. خدای دې وکړي چې روغ او جوړ اوسئ. څلورو برخو نه یوه برخه چې د کانکور هغه السنه برخه ده. السنه د 125 نه بعد شروع کیږي 180 پورې. 15 سواله راځي، 15 سواله پکې د جیولوژي دي او 10 سواله پکې د السنې یا دري او پښتو دي. 15 سواله پکې د دري دي، 15 پکې د پښتو دي. دغه یو له ارزښتمندو یو چې هغه ارزښت ورکوي هغه السنې ته دی. یعنی یو مضمون 15 سواله، نور د یو مضمون هم دومره نه دي لکه څومره چې د دې السنې زیات سوال نه دي. نو دغه السنه تاسو ته یو چانس درکوي تر څو هغه ښې نمرې له همدغې برخې نه په لاس راوړئ. خو ولې ځینې شاګردان کمې ګټي، ولې کمې وړي، ولې ډېری سوالونه غلطوي؟ هغه ځکه چې ډېری پښتانه په دې کې کمې نمبرې وړي، ډېری پښتانه په دې کې غلطیږي یا دري ژبې په دري کې غلطیږي. هغه ځکه چې معیار په نظر کې نه نیسي. مونږ لهجې پسې ځو، مونږ کلیوالې ژبې پسې ځو، مونږ عادي ژبې پسې ځو، ګرامري ژبه مونږ نه هېروي. نو ډېری وخت مونږ چې کله جمع کوو، کله چې مونږ لغتونه غواړي، کله چې مونږ مفرد په جمع تبدیلول غواړي، مونږ چې کله هغه وروستاړي یا پسوندې غواړي، مونږ په دې کې غلطیږو. نو د دې لپاره چې معیاري زده کړو، د دې لپاره چې کانکور کې پوره نمبرې واخلو، نو راځو دغه برخه د پښتو له ګرامر نه شروع کوو. ټوله پښتو برخه چې ده په کانکور کې دا او برخې لري. نو هر کال له دریو برخو ډېر سوالونه راځي. ډېرې کومې پرچو کې چې سوالونه ذکر شوي دي هغه له دریو باندې زیات تمرکز وي. دغه او برخې کومې برخې دي؟ زه راځم دغه او برخو ته یوه لنډه اشاره کوم. موږ او برخې ګرامر وایو، پسې نحوه وایو، پسې قافیه وایو، پسې بدیع وایو، بیان وایو، ادبیات وایو او لغت دي. لغت دغه او برخې دي. نو درې برخو له دغو نه چې ډېر سوالونه ذکر کیږي، ولې دغه څلور برخې چې نورې پاتې کیږي مثلا له دریو نه راغله سوالونه، دغه 80% پورې له همدې نه سوالونه راځي، درې برخو نه سوالونه راځي، ولې دغه 10% بیا دغه څلورو برخو نه ذکر کیږي. دا اوس معلومې نه دي چې په کانکور کې کومې درې برخې دي، خو ډېر فوکس یې په همدې دریو برخو باندې وي. نو راځو د دې لپاره چې دغه مو اساسي زده کړې وي، سم مو زده کړې وي او پکې غلط نه شو. موږ هدف دا شی نه دی چې پښتو زده کړو، دلته پښتو زده کړه نه ده. موږ هدف دا دی چې 15 سواله څنګه زده کړو. هغه دري ژبې ورونه چې مشکل لري، هغه پښتانه چې پکې مشکل لري، هغه زده کوونکي چې په دې برخه کې مشکل لري، څنګه وکولای شو چې دغه حل کو او دغه نمبرې سمې په لاس راوړو. نو راځو اول چې موږ شروع کوو هغه ژبه ده. د ژبې نه موږ شروع کوو. ژبه څه شی ده؟ ژبه درې تعریفه تاسو ته کانکور کې راځي. اولین تعریف د پوهولو او راپوهولو وسیله ده. وسیله یې افهام و تفهیم است. عمومي آخر کې به دا راځي. ژبه دومین تعریف یو قراردادی سیستم دی. قرارداد یک سیستم قراردادی است چې د دغه قراردادي سیستم په وسیله په خپل منځ کې موږ تفاهم کوو او د پوهولو او راپوهولو وسیله کېږي. یا داسې وایو ژبه یو قراردادي سیستم دی چې د انسانانو په منځ کې د پوهولو او راپوهولو وسیله ګرځي. دې ته پښتنو قرارداد کړی تخته ورته وایو، انګلیسانو بل څه قرارداد کړی دی، عربانو بل څه کړی دی، روسانو بل څه کړی دی. یا یو لړ ویز او اوریز، چیزی که میگم چیزی که میشنوم، اوازونو مجموعه د مجموعه صداهاست چې د انسانانو د صوتي سیستم په وسیله تولیدیږي. توسط سیستم صوتی انسان ها تولید میشه او انسانان په خپل منځ کې در بین خود د افهام و تفهیم لپاره کاروي، د پوهولو راپوهولو لپاره کاروي، برای افهام و تفهیم به کار میبرند. راځو دغه سیستم صوتي سیستم په مجموع کې خوله ده، ژبه، غاښونه، تالو، څه شی چې د غږ په تولید کې مرسته کوي دغه دې سیستم کې راتلی شي. دا د ژبې تعریف دی. منګه دومین تعریف چې موږ ته په کانکور کې راځي هغه موږ نه الفبا تعریف وغوښته. الفبا څه شی ده؟ دغه ما فونیم نوشته که، ما ګرافیم نوشته که، ما هلته پښتو نوشته کړه، ژبې ځانګړي توري ما نوشته کړه. دغو ټولو مجموعې ته الفبا وایي. داسې تعریفومه. وګورئ کانکور کې تاسو ته داسې راځي د ټولو تورو مجموعې ته
د ټولو تورو د ټولو سمبولونو د ټولو نښو مجموعې ته چې د هغې په وسیله موږ د یوې ژبې اوازونه رسمولی شو. صدای یک زبان قابل دید میشه، رسم میشه، مجموعه آنها را الفبا میگم. هغه مجموعه ته منګه الفبا وایو. دا وګورئ منګه فو نیم فی واو نون میم فونیم دغه څلور اواز شو. دا په دې رسم کفی به داسې لیکو، واو به داسې لیکو، نون به داسې لیکو، میم به داسې. دغه ټولو مجموعې ته دې ته منګه څه شی وایو؟ منګه الفبا ورته وایو. دیتا الفبا وایو. دغه الفباوې په پښتو کې څو دانې دي؟ پښتو کې ټول الفباوې څو دانې دي؟ ټول الفباوې پښتو کې څو دي؟ 40 دي. ستاسو جواب په کانکور کې څه شی وي؟ 40. یا ستاسو جواب به څه وي؟ 10 یا 40 میایه یا 30 میایه. اگر 40 آمد چرا 40 30 آمد چرا 30. گرامر 2 جمع 2 مثل ریاضی واری 4 شد درست، اگر 4 نشد این غلط است. گرامر ثبوت میشه. من که 40 میگم این از کجا پیدا میشن؟ 40 توری لکومه پیدا کیگی؟ مونگا 28 توری 28 عربی دی علی بیت سی جم قاعده بغدادی که تاسو